د کهانی شروعات کیږي د نن 200 کاله مخکې یعنی 19 سنچري نه چلته مونږ یو کلی وینو چې دغه پنسلوینیا نوم وي او په دې کلی کې ټول خلک په خوشاله او اتفاق سره اوسېږي او د دې کلی نه څوک هم بهر نوځي ولې چې د دې کلی نه غیر چاپیره غړ غړ دیوالونه دي او په دې کلی کې یو واچ ټاور وي چې هغه ځکه څوک نه څوک پهرهداري کوي او دراصل دا کلی د ځنګل په منځ کې دی د دې د وجې د دې کلی خلکو د بهر خلکو سره رابطه نه کیږي او په دې کلی کې چې څوک دی هغه صرف په دې کلی کې اوسېږي او په دې کلی کې پیسې هم نه چلی او دلته هر سړی د یو بل عزت کوي او دلته کو څوک غواړي واده کولی شي خو چې د کوم ملک کمی جنې سره واده وي هغه پورې بیا غنه ټچ کوي تر څو پورې واده نه شوي او د دې چې کم سینیئر کسان دي یعنی چې کم عمر دراز خلک دي هغه په دې کلی کې فیصله کوي او په دې کې د یو عمر دراز سړي د زوی مرګ د یو بیماری نه وشي ولې چې په دې کلی کې میډیکل فیسیلیټیز نه وي د دې د وجې د هرې بیماری علاج دلته ناممکن دی اوس په سبا باندې موږ ټول وینو چې هغه روټه ته ناست وي او دې کې اچانک د ځنګل نه ډیر يرونکي اوازونه راتلل شروع شي او چاته پته نه وي چې دا اوازونه د څه شي دي په دې کې یو الک مونږ وینو چې داغه دماغي حالات بالکل صحیح نه وي او داغه نو وانوم وي هغه په خندا شي خودل د څوک سوم نه وي او نور پسې ټوکه وکي ولې چې په دې کلی کې ټول خلک ډیر په مینه اوسېږي په سبا باندې هغه وګوري چې د دې په کلی کې یو مړ زناور پروت دی نو دلته را ټول مشران راغون شو یو میټینګ کې دی او دا وایي چې دا زناور اخر چا مړ کړی دی خو دغه دوران کې یو ځوان سړی راشي چې دغه لوشیس نوم وي او هغه د مشرانو ته وایي چې زه غواړم چې زه د دې کلی نه وځم ولې چې دلته میډیکل فیسیلیټیز نشته او زه غرا ولما ولې چې زمونږ د یو مرګري د بیماری د وجې مرګ وشو او کوم ته میډیکل فیسیلیټیز وي نو زمونږ د بیماری علاج به ممکن وي خو دلته چې څومره مشران دي هغه د تمنو کې او دا ورته وي ولې چې د دې مشرانو منل داو چې په دې ځنګل کې چې هغه ورته شیطانان وي هغه اوسېږي او دوی دا وي چې مونږ هغه سره دا سودا کړې ده او کومه واده خلافي وکړه نو هغه شیطانان به زمونږ په کلی باندې حمله وکړي ولې چې د دې نه مخکې به مغي حمله کوله او دراصل دغه شیطانان صرف دغه بزرګانو لیدلی وي دا کم چې نوې نسل دوی نه دی لیدلی خو د ځنګل نه چې اوازونه راځي او څه نشانونه دوی لیدلی دي د دې د وجې دوی دا مني چې په دې ځنګل کې څه ناسه شته خو لوشیس د دې شیطانانو نه یریدو د دې د وجې هغه دا وی چې زه به د دې کلي نه بهر وځم دې نه پس مونږ یو جینۍ وینو چې د هغې آی وي نوم وي او هغه په سترګو باندې ړنده وي خو د هغې ذهانت ډېر زیات تیز وي او هغه نو ورسره لوشیس ملاوېدو له لاړه شي نو آی وي لوشیس ته وایي چې ته زما لاس ولې نه نیسې ما ته پته ده چې ستا زه خوښه یم او رښتیا خبره دا ده چې د لوشیس هم آی وي ډېره خوښه وي خو دلته د لوشیس خیال نو طرف ته ورشي چې هغه سره په لاس کې سور ګلاب وي او دراصل په دې کلي کې د سور رنګ پابندي ده کو سور رنګ ګلاب وي کو د سور رنګ کپړه وي او یا کو د سور رنګ میوه وي او دوی چې کله سور رنګ وویني نو هغه زر خخ کی نو دلته لوشیس پوي شي چې دا ګلاب خو په ځنګل کې وي او نو به ضرور ځنګل ته تلی وي او دا ګلاب په راوړي وي چې دې نه پس لوشیس هغه مشرانو له بیا راشي او دا ورته وي چې نو ځنګل طرف ته تلی او هغه ته شیطانانو سو نه وي ولې چې هغه ډېر معصوم دی او بهادر هم دی د دې د وجه هغه ته شیطانانو سو نه وي او زم دغه شیطانانو نه یریږم خو تاسو صرف مال اجازه تراکې چې زه د دې کلی نه بل کلی ته لاړ شم او میډیکل فیسیلیټیز دلته راوړم خو د هغې باوجود متدغه مشران منع وکړي خو د لوشیس په دماغو کې صرف دا وي چې زه به د دې کلي نه څنګه ځان وباسم او په سبا باندې لوشیس د مشرانو د منع باوجود هم هغه هغې ځنګل طرف ته لاړ شي خو چې څنګه هغه ځنګل ته ورشي نو هلته هغه د چا موجودګي محسوسه کړي د دې د وجې هغه واپس راشي او د شپې په ټایم کې چې څوک پهرهداري کوي هغه هم په هغه ځنګل کې سورې وویني چې دې سره هغه ډېر زیات ویریږي او په دې ټاور کې یو بیل وي چې هغه دغه بیل بجاول شروع کړي چې سره ټول کلي والا په خپلو کورونو کې پټ شي دراصل د دې په کورونو کې یو بیسمنټ وي چې دوی په هغې کې پټیږي چې کله دوی ته خطره محسوس شي خو آی وي اوس هم بهر وي ولې چې هغه د لوشیس انتظار کوي چې زر لوشیس هم راشي هغه آی وي سره پټ شي او ټوله شپه هغه یرونکي اوازونه دي اوري چې کوم به د ځنګل طرف نه راتلل او چې څنګه سبا شي او ټول د خپلو کورونو نه راوځي نو د هغې په کورونو باندې یو سور نشان وي نو دلته دا ټول مشران پوه شي چې کومه سودا مونږ شیطانانو سره کړې وه هغه ختمه شوه او یا دا زمونږ دپاره یو وارننګ دی او دا ټول حیرانه شي چې داسې څنګه کیدی شي نو دلته لوشیس خپله غلطي ومني او هغه دا ووایي زه د دې کلي نه بهر وتی وم او هلته ما یو شیطان لیدلی و د دې د وجې هغې د شپې په ټایم کې راغلل نو دلته ټول پوه وي چې د لوشیس ارادې د دې کلي دپاره ښه دي د دې د وجې هغه معاف کړي او دا هدایات ورله ورکړي چې آینده داسې غلطي ونه کړي او اوس وخت تیر شي او مونږ وینو چې د آی وي د خور واده دی او ټول کلي والا ډېر زیات خوشحاله وي او د شپې په ټایم کې چې هغې خپلو کورونو ته راشي نو هلته هغې وګوري چې د هغې د کور مخې ته چا مړ شوي ځناور ځوړند کړي دي نو ټول چې دا وګورو نو هغې ډېر زیات بیا ویریږي چې کیدی شي هغه شیطانان بیا راتلو والا دي او لوشیس هم د آی وي کور ته راشي او هغې دواړه دا فیصله وکړي چې مونږ به اوس واده کوو خو د دې باره کې چې نو ورته پته ولګي نو هغه له ډېره زیاته غوسه ورشي ولې چې هغه د ورکوټي نه آی وي خوښه وه او نو د بدلې دپاره لوشیس پسې راشي او هغه په چاقو وخي او زخمي یې کړي او د لوشیس حالات اوس ډېر زیات خراب وي او دلته میډیکل فیسیلیټیز هم نشته نو د هغه بچ کېدل اوس مشکله دي او دغه کلي والا زر نو په یو کمره کې بند کړي چې هغه ځاني کمره وي او اکثر دلته نو بندۍ
دی ولې چې هغه کله ناکله غلط کار کوي او ایوي موس ډیره زیاته خفوي ولې چې لوشیس ډیر زیات زخمی وي او دنه پس مونږ د ایوي پلار وینو چې داغه ایډورډ نوم وي او هغه ایوي ته دا وایي چې کله ستاسو سترګو نظر لاړو ناغه ټیم ما سو نکړل او زه زدې کلی نه بهر وزما چې د لوشیس لپاره مدد راو غواړم نو دلته د ایوي مور راشو ایډورډ ته وایي چې ستا جون ته خطر ته مزه خو اوس ایوي دا فیصله وکړي چې زه به د دې کلی نه وزما او د لوشیس لپاره مدد را غواړم او ایډورډ هم د دې اجازه ورکړي چې هغه د ټولو مشرانو خلاف لاړ شي او د دونه مخکې ایډورډ ایوي ته د داسې رازونو باره کې ووایي چې هغه تر اوسه پورې چاته هم پته نه وي او هغې نه پس ایوي سره یو دوه کسان نور هم کي او دا درې ونه د ځنګل طرف ته روان شي خو ایوي سره چې کوم ملګري د هغه ډېر زیات یېرېدلي وي خو د ایوي په مخ باندې هېڅ یاره نه وي دراصل د ایوي پلار چې کله ایوي ته هغه رازونه وې نو هغه ورته دا ووایي چې په دې ځنګل کې شیطانان نشته او هغه ورته دا ووایي چې موږ سره ډېر یېروونکي لباسونه دي په دې مشرانو کې دا څوک واچوي او هغوی دغه کلي والا یری ولې چې موږ دا غواړو چې د دې کلي نه څوک وځي او نه دې کلي ته څوک راشي او اوس ایوي ته د دې باره کې پته وي د دې د وجې هغې په زړه کې لږه یره هم نه وي او ایوي سره چې کوم دوه ملګري وي هغوی د یرې د لاسه مخکې نه تللی او هغې ته واپس لاړ شي خو ایوي ته پلار ټول د رښتیا ویلي او دا ورته وایي چې کوم اوازونه د دې ځنګل نه راځي موږ په اونو کې داسې ډیوایسونه لګولي دي چې هوا شروع شي نو هغه اوازونه شروع کي بل خوا ټول د کلي مشران د ایډورډ نه ډېر زیات خفه وي او هغوی ورته دا وایي چې تا خپله لور ځنګل ته ولې ولېږله او موږ خو د کلونو نه دا محنت کوو او سیف ځای هم جوړ کړو نو دلته ورته ایډورډ وایي چې فکر مه کوئ ما خپله لور پوه کړې ده هغې ته د هر څه باره کې پته ده بل خوا موږ ایوي وینو چې هغه په ځنګل کې مخکې روانه وي چې اچانک هغه یو کندې ته ورغورځېږي خو هغه په سچل باندې بهر راوځي دغې کندې نه او هلته ایوي د شیطانانو اوازونه بیا واوري خو هغې ته پلار ویلو چې په ځنګل کې داسې څه نشته او ایوي چې مخکې روانه شي نو هغې ته داسې محسوسه شي چې ما پسې څوک شاته را روان دي او هغه یو چوکه ماته کړي چې شاته د چوکې ماتېدو اواز راشي هغې نه پس هغه یو کاڼی خطا کړي چې شاته د کاڼي د خطا کېدو اواز راشي نو هغه دلته پوه شي چې دلته شیطان شته او هغه دغه ځای نه منډه کړي نو ایوي زر هغې کندې طرف ته منډه کړي او هغې کندې مخې ته ودرېږي او چې څنګه پې هغه شیطان حمله کوي نو هغه دغه ځای نه اخوا شي او هغه شیطان کندې طرف ته ورغورځېږي بل خوا موږ په کلي کې هغه ځان له کمره وینو چې هغه ځای نه نو تښتېدلي وي او هلته هغوی په کمره کې یو خفیه لاره موږ ګوري چې هلته ډېر د ځناورانو څرمنې پرتې وي یعنې چې کوم ځناوران به مړه کېدل هغه به دې مشرانو نه بلکې نووا به مړه کول او نووا خو اصل کې دماغي حالت صحیح نه خو د هغه دماغ ډېر زیات تیز و او هغه ته دغه کوسټیوم میلو شو چې کوم به دغه مشرانو اچو د دې د وجې هغه دغه کوسټیوم واچو او د ځنګل طرف ته لاړو او هغه ته د دې راز باره کې پته وه چې کوم راز باره کې دغه مشرانو ته پته وه د دې د وجې هغه به هم دغه کوسټیوم اچو په دغه ځنګل کې به ګرځېدو بغیر د سیارې او د نووا ایوي ډېره زیاته خوښه وي د دې د وجې هغه دماغ کارونه کوي او د لوشیس د قتل کولو کوشش یې وکړو او په ځنګل کې چې څوک په هغه کنده کې ورپرېوتل هغه بل څوک نه بلکې نووا و او هغه د خپل جال په خپله شکار شي او هغه ځای کې مړ شي او ایوي ته پلار یو خفیه لاره خولي وي چې هغه په هغې لار باندې لاړه شي او هغې ته یو غټ دیوال راشي چې هغه په هغه دیوال باندې راووړي چې هلته د یو پولیس ګاډی را روان وي هغه پولیس د ګاډي نه راکوشي او دلته موږ ته پته لګي چې دا 1900 سنچري نه ده بلکې اوسنی وخت دی نو دغه پولیس والا چې دا جینۍ ویني نو هغه ډېر زیات حیرانه شي ولې چې د دې دیوان له هغه طرف چې کم ځنګل دی دلته د خلکو تلل راتلل منع دي او په دې ځای باندې کله جهاز هم نه دی تېر شوی ولې چې د جهاز ډایرکشن دا نه دی د دې د وجې دا کلي والا د خپل وخت نه ډېر شاته اوسېږي خو د دې باره کې صرف د دې کلي مشرانو ته پته وي ولې چې هغوی دا کلي جوړ کړي وي او ایوي دغه پولیس والا نه د میډیکل مدد وغواړي او ایوي له پلار یو ختم ورکړی وي چې هغه دغه پولیس له ورکړي او ایوي ول د سونې یو ګړی هم ورکړي ولې چې په دغه کلي کې پیسې نه چلی دغه پولیس والا خو خپل سینیر ته دا ویل غوښتل هغه چې د ایوي معصومیت وګوري نو د هغې د مدد کولو فیصله یې وکړه او هغه په پټه باندې د ایوي دپاره دوایي را واخلي او ایوي خپل کلي طرف ته واپس را روانه شي چې هغه خپل کلي ته راومرسي او هغې سره هغه دوایي په لاس کې وي چې هغه دوایي دوی اوس لوشیس له ورکړي او هغې سره ایوي دا هم ټولو ته ووایي چې ما د شیطان سامنه وکړه نو دلته د نووا مور او پلار پوه شي چې دا څوک مړه شو خو هغوی د دې کلي د خلکو د وجې غږ ونه کړي او د دې د وجې د دې کلي د خلکو په زړه کې نور هم یره پیدا شي اوس دلته سوال دا چې دا اخر ایډورډ وکړل ولې دراصل په 1972 کې ایډورډ یو پروفیسر او ایډورډ به دا خلکو جانچ کو چې کم ډیر زیات په مشکلاتو کې او دا غي د وجې به هغه سره خلکو رشتې پرې خو دي نو د دې د وجې ایډورډ دغه خلکو سره دا فیصله وکړه چې ځان لکلي جوړ کو او هغه نه پس نه د دې کلی نه څوک بهر اوتی دي او نه د کلی ته څوک راغلي دي دراصل ایډورډ سره ډیر زیاته پیسې هم ولې چې د دې خاندان ډیر زیات مالدار او هغه په دغه پیسو باندې دا کلم جوړ کو او د سره سره به پولیس ته فندینګ هم کو چې د دې دیوان
دیوال نه غیر چاپیره څوک راوو نړي. د دې د وجې دغه پولیس والا به دې دیوال سره خوا کې غیر چاپیره ګرځېدل او هغې سره ایډورډ به حکومت تم فنډینګ کو چې په دې باندې جهاز تیر نشي چې دې خلکو ته د بهر دنیا باره کې هیڅ پته ونه لګي. او ایویم د دې کلي خلکو ته ووی چې ما د یو شیطان سامنے وکړه چې سره دا کلي والا نور مو یریدل او د دوی راز پاتې شو او دا کلي به موږ په خوانې تور طریقو سره وخت تیری چې دې سره دا کہانی ختم شي. کو تاسو دا کہانی خوښ شوی نو دا ویډیو در سره لایک کړئ او چینل د سره سبسکرایب کړئ.